السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ او صحتمند اوسئ. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 2 ویډیو سره حاضر شوي یو. نن ورځ کومه ویډیو چې دا بیا هم عملي برخې لپاره ځانګړې شوې ده. مثل له همدې څخه کومه وړاندې ویډیو چې وه نوټ برخه کې وه چې پاکه موږ تاسو د وینډوز تعریف هم در پېژندلی و. مثل د وینډوز په بشپړ هدف مو تاسو پوهولی یاست او خدای دې وکړي تاسو ټولو ګللیو شاګردانو هماغه ویډیو په بشپړ ډول تعقیب کړي یو د وینډوز په هدف پوهېدلی یاست. ښه نن ورځ راګرځو بیا هم کنټرول پینل برخې ته. په کنټرول پینل برخه کې موږ تاسو ټاسک بار برخه کې وو. زه راځم مثال کنټرول پینل کې بیا هم ټاسک بار اسټارټ مینو ته. ښه دلته موږ تاسو تر همدې ځایه رسېدلي وو. مثال زه کلیک کوم چې ښه دلته تر همدې ځایه موږ تاسو رسېدلي وو. مثال دلته چې کله موږ تاسو د ټول چک مارکونه موږ تاسو ته ښودلي وو. مثال د هر یو په هدف مو تاسو ښوولی یاست. همدې څخه وروسته مثال تر همدې ځایه موږ رسېدلي تر همدې چک ماره پورې. زموږ نن درس چې دی مثال نوټیفیکیشن ایریا دلته تاسو وینئ د کسټمایز همدغه اپشن پاتې وه. نوټیفیکیشن ایریا همدې ساحې ته ویل کېږي. تاسو ته مو مخکې هم ښودلي وو. مثال په تېرو ویډیوګانو کې همدې ساحې ته مثال نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. د بیټرۍ د مو سپیکر تاسو دلته وینئ همدې ته همدې تنظیمات کړو. مثال چې څه ډول د بیټرۍ وښیي مثال مو سپیکر د به کوم پوزیشن کې وښیي ښکاره ده شي نه شي د ښکاره همدې سیټینګ کړو. ښه دلته راځو په کسټمایز باندې کلیک کړو. هر کله مو چې په کسټمایز اپشن باندې کلیک وکړو تاسو ته یو بل همدا شان لیست ښکاري. په همدې لیست کې تاسو ته مثال د هر یو اپشن ځان ته سیټینګ کولی شئ. دلته تاسو وینئ مو سپیکر هم شته، اکشن سنټر هم شته، نیټورک هم شته، پاور داسې نو ټول د نوټیفیکیشن ایریا څومره ایکنې چې دي مثال همدغه دلته موجود دي په همدې ځای کې شته. د هر یو بیل سیټینګ تاسو له همدې ځایه کولی شئ. ښه لومړی دی مثال زموږ سره مو سپیکر دی. سپیکر دی مثال وښیي په کوم پوزیشن کې دی وښیي له همدې سیټینګ کو تاسو دلته متوجه شئ. دلته مثال لومړی انتخاب شوي دي شو آیکن اینډ نوټیفیکیشن. دلته چې موږ په د لیست نه کلیک وکړو مثال 3 اپشن یې کړي په همدې کې د شو آیکن اینډ نوټیفیکیشن هدف دغه دی چې مثال شو د شي په دې نوټیفیکیشن کې په همدې ځای د موږ ته وښودل شي ډسپلی د وښیي. ښه که بل مثال دوهم موږ چک مارک شو آیکن اینډ نوټیفیکیشن مثال هاید وبخښئ آیکن اینډ نوټیفیکیشن مثال هاید د شي آیکن اینډ نوټیفیکیشن څخه دلته د نه برېښي مثال او په ننه د ښکاره شي. تاسو دلته وینئ دیز نه به هاید شي که هاید شو که نه مثال مو سپیکر هاید شو هر کله چې موږ دلته کلیک کړو هم دلته به همدې ځای ته به لاړ وي. که بیرته مثال موږ بیا هم لومړی چک مارک کلیک کړو مثال شو آیکن اینډ نوټیفیکیشن بیا به هم دلته بیا بیرته ښکاري. تاسو وینئ سپیکر دلته ښکاره شو. ښه دلته یو بل اپشن هم شته مثال اونلی مثال شو نوټیفیکیشن په کاته په نوټیفیکیشن کې شو شي ښکاره شي دې ځای نه به ښکته شي مثال په کاته دلته ښکاري. تاسو وینئ په همدې ځای کې ښکاري. خو موږ راځو مثال بیرته لومړی چک مارک څخه استفاده کړو چې موږ ته ډسپلی وښیي مثال په نوټیفیکیشن کې ښکاره شي. تاسو دلته وینئ ښکاره شو. ښه د ټولو تنظیمات یو شان دي. مثال که اکشن سنټر وي که نیټورکینګ وي که پاور وي مثال بیټري وي تاسو مثال په همدې طریقه ټول برابرولی شئ. خو له همدې څخه موږ تېرېږو مثال راځو بله برخه ته په نوټیفیکیشن ایریا کې تر ټولو یوه طریقه ده تاسو چې کوم یو غواړئ چې مثال تنظیم یې کړئ هماغه ډول یې تنظیم کړئ. ښه دلته راځو مثال همدغه ځای ته. دلته مثال تاسو وینئ څه یې لیکلي ټرن سیسټم آیکن آن اور آف مثال د کومې سیسټم ایکنې چې دلته مربوط مثال بیټري ده سپیکر ده مثال نیټورک ده همدغه د اف یو کان دی. مثال دلته چې کله تاسو کلیک کوئ په همدې ځای نه تاسو ته همدغه شان مثال 4-5 ایکنې راځي. تاسو دلته وینئ مثال کلاک دی ساعت دی مثال ویلیام سپیکر دی مثال نیټورک دی پاور دی اکشن سنټر دی. که خامخا مثال تاسو د همدې مشکل سره مخامخ شئ په همدې ځای کې چې دلته مثال تاسو ته یا بیټري نه ښکاري مثال یا اکشن سنټر نه ښکاري یا سپیکر نه ښکاري مثال یا مثال ساعت نه ښکاري همدغه مثال دلته اپ شوی وي. دلته مثال که موږ تاسو دلته دا ساعت لومړی ځل اپ کړو مثال تاسو وینئ دلته اپ دلته چې بیا کلیک وکړم مثال اوکې یې کړم دلته بیا ساعت نه ښکاري. تاسو دلته وینئ خو زه بیا بیرته راځم مثال سیسټم آیکن ته په همدې کلیک کړم دلته دا بیرته آن کوم تاسو دلته وینئ دغه به بیرته آن شي. که بیا مثال همدا شان زه دلته سپیکر مثال اپ کړم دا سپیکر کوم آیکن چې دو دا به څنګه شي دې ځای نه به ورکه شي نوټیفیکیشن دا بیخي به دلته ښیي هم نه به په همدې لیست کې دلته مثال چې شوي دلته هلته به هم شوي مثال دلته زه راځم
بیټرۍ دلته زه راځم مثال سپیکر مو وبښئ ما هغه شو آپ که دلته زه سپیکر تاسو وینئ بیخي د لیست نه هم ختم شوی دی خامخا له همدې مشکل سره مخ شوئ چې مثال په همدې ځای کې یا بیټرۍ مثال یا سپیکر یا سات نه و مثال دلته هم نه و په همدې ځای کې هم ورک شوی و نو تاسو پوه شئ چې دلته کومه آیکن چې دا هغه اپ شوي دی مثال بیا به تاسو کوم ځای ته راځئ تاسو بیا مثال ټرن سیسټم آیکن آن اور اپ همدې ته به راځئ دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ همدې ځای نه به تاسو آن کوئ بیا ته مثال دلته تاسو وینئ اپ وي دلته به کلیک وکړئ آن به شي ښه همدې څخه وروسته مثال ملګرو بیا راځو مثال بیرته له دې څخه بهر کیږو ښه بیرته راځم په کسټمایز نه کلیک کوم هر کله چې دلته بیا راشو مثال همدې څخه وروسته مثال ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیوډ همدې څه مثال مقصد ده همدې څخه همدا مقصد ده مثال چې هر څه که تاسو دلته تغیرات راوستلي مثال په پاور کې مثال په اکشن سنټر کې دلته مو کوم بل څه انتخاب کړی مثال یا مو هایډ کړی مثال دا به بیرته چیرته شي عادي حالت ته راشي زه دلته کلیک کوم تاسو دلته ګورئ مثال بیرته به خپل عادي حالت ته راشي تاسو وینئ مثال خپل عادي حالت ته وګرځېدل ښه له همدې څخه وروسته مثال دلته یو بل چیک مار دی always show all icon and notification on the task bar له همدې څخه هدف څه دی مثال له همدې څه وظیفه ده له همدا وظیفه ده چې مثال څومره نوټیفیکیشن ایرې مثال آیکنې دي هغه به ټولې آن شي مثال دا به غیر فعال شي مثال ټولې به دلته وښیي په نوټیفیکیشن ایرې کې تاسو ګورئ مثال دلته همدا چیک مار لګوم always مثال مکمل د شو شي وښودل شي تاسو وینئ مکمل وښودل شي همدغه ساحه چې ده د غیر فعال شو هېڅ کار نه کوي که بیرته مثال تاسو دا لرې کړئ بیا یوه تاسو په خپله خوښه تنظیمولی شئ مثال کومې ده وښیي کومې ده نه وښیي که بیا دا چیک مار ولګوئ مثال always show all icon and notification on the task bar دا بیا ټولې مکمل شو کېږي مثال مکمل به ښکاري دلته په نوټیفیکیشن ایریا نه به ډسپلی ښایي ښه زه دا بیرته مثال لرې کوم د خپله خوښې تنظیمات همدا کافي دي چې کومه مهمې دي ښه له همدې څخه وروسته ګللیو شاګردانو داسې خاص ته نوره نه دي پاتې مثال په نوټیفیکیشن ایریا کې خو دا څو مثال کومې سیسټم آیکنې چې دا ډېره مهمې دي مثال همدې ته باید متوجه اوسئ که خامخا مثال ستاسو دلته یا بیټري کار نه کوي مثال نه ښکاري یا مثال سپیکر ښه نه ښکاري مثال دلته نه شو کېږي نو تاسو پوه شئ چې دلته مثال کوم چک مارک چې دی هغه اپ شوی دی مثال دغه اپشن اپ ته نو دلته به تاسو باید همدا ټول آن ساتئ که تاسو دلته یوه هم اپ کړئ هلته یې بیا نه ښکاري سمه ده همدې ته باید متوجه اوسئ دلته مثال تاسو بیا چې کوم دلته اپ کړئ دې ځای هم ریسټور کولی هم شئ بیرته دې حالت ته هم ګرځولی شئ مثال دا ما اپ کړه دلته بیا هم په ریسټور ډیفالټ آیکن باندې کلیک کړم بیرته عادي حالت ته وګرځه آن شو تاسو وینئ نو نوره ګللیو شاګردانو داسې خاص څه نه دي پاتې په نوټیفیکیشن ایریا کې خو همدا څو اپشنې ډېره مهمې دي مثال دلته دا کومې سیسټم آیکنې چې دي مثال دا ته باید تاسو متوجه اوسئ دا باید تاسو اپ ونه ساتئ که خامخا له همدې مشکل سره مخامخ شو چې مثال دلته بیټرۍ نه ښکاري تاسو نو پوه شئ چې دلته همدا چک مار اپ شوی دی نو دلته که مثال تاسو کوم چک مار اپ کوئ بیا تاسو بیرته هم له همدې ځای هم ریسټور کولی شئ که دلته ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیوډ په همدې باندې کلیک وکړئ دلته به آن شي نو نن ورځ تر همدې ځایه کافي دی درس په نوټیفیکیشن ایریا مو خلاصه کړه انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ تاسو سټارټ مینو څخه پیل کوو مثال سټارټ مینو ته به داخلیږو همدې برخې ته ټسک بار مربوط داسې خاص ته نور نه دي پاتې مثال درس مکمل کمپلیټ شو نو خدای دې وکړي چې تاسو ټول ګللی شاګردانو ویډیو په بشپړ ډول په منظم ډول تعقیب کړي او د همدغه ټولو مثال اپشن او نوټیفیکیشن ایریا په هدف او په تنظیماتو پوه شوي یاست د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته په خاص ډول ګللیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست